السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو، ټیچ تکتیکس چینل ته په خیر راغلاست. زه یم سمیع الله عابد او غواړم چې تاسو سره یو مهمه موضوع شریک کړم. هغه دا ده چې ډېرو ملګرو شکایت کوو چې موږ ته دا ویډیوګانې په منظم شکل سره نه رسیږي. کله چې موږ یوه ویډیو راخلاصه کړو نو د هغې ویډیو او د مخکینۍ ویډیو ترمنځ ډېرې ویډیوګانې نور هم فرق راغلی، مختلفې ویډیوګانې پورته شوي. نو نن زه انشاءالله تاسو ته اسانه طریقه درښیم چې تاسو څنګه زموږ هغه مسلسلې ویډیوګانې د تدریس لپاره تعقیب کړئ. تاسو ته چې کله زموږ لینک په لاس درغلی او زموږ د چینل کومه ویډیو لینک چې په لاس درغلی و نو صرف همغه لینک کلیک کړئ. د لینک د کلیک کولو سره به تاسو ته زموږ چینل ښکاره شي. اوس چې کله تاسو ته زموږ چینل داسې مخته رالی نو لومړی ممکن تاسو زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی او تاسو ته په داسې شکل سره ښودل کېږي چې هغه چینل نه یې سبسکرایب شوی. نو تاسو کوشش وکوئ لومړی دا چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو پورې دا چینل سبسکرایب شي او تاسو ته بیا ویډیو په وخت سره دررسیږي. همدارنګه اوس که تاسو غواړئ چې زموږ ویډیوګانې په منظم شکل سره تعقیب کړئ نو دا زموږ د چینل لوګو او نوم چې کوم تاسو ته ښکاري پر همدغه باندې به کلیک وکوئ. کله چې تاسو دلته کلیک وکوئ تاسو ته به زموږ چینل راخلاص شي. د چینل د راخلاصېدو وروسته به تاسو زموږ په چینل کې که ویډیوګانې همداسې ګورئ داسې په ترتیب سره ټولې ویډیوګانې شته او که داسې نه یې خوښه نو راسئ زموږ په چینل کې د چپه طرف څخه د دریم آپشن پلی لیست ورته لیکلی دی، همدغه پلی لیست کلیک کړئ. کله چې تاسو پلی لیست کلیک کړئ نو تاسو ته به زموږ ټولې ویډیوګانې په لاس درشي. دلته موږ اوس فلحاله درې پلی لیسته لرو. یو یې ایم اس ورډ ټریکس دی چې د ورډ اړوند ویډیوګانې پکښې کې دي. دوهم یې وینډوز 10 دی چې همدغه زموږ اساسي د تدریس ویډیوګانې دي کوم چې موږ په روزمره شکل سره پورته کوو. دریم لیست یې وینډوز ټریکس دی. تاسې هم فرض کړئ همدغه د وینډوز 10 منظم درسونه تعقیبوئ نو دا ځای به کلیک کړئ. کله چې تاسو دا ځای کلیک کړئ نو تاسو ته بله ویډیو بیا نه درښکارېږي. په همدغه پلی لیست کې ټولې هغه ویډیوګانې دي چې موږ تاسو ته پورته کړي دي له اول درسه نیولې ان تر اخري درسه پورې چې کوم اووم درس موږ تاسو سره شریک کړی و ټولې ویډیوګانې په همدغه پلی لیست کې شته. تاسو به دا پلی لیست کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ نور هره ویډیو چې خوښه وه نو یوازې په منظم شکل سره همغه ویډیوګانې دي هغه به درته راخلاصې شي او تاسو به استفاده ځینې وکوئ. په دې هیله چې طریقه به مو زده سوې وي انشاءالله تدریسي ویډیو به هم په لنډ وخت کې اپلوډ کړو. تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.